بسم الله الرحمن الرحیم. وم نمبر بحث نام په آداب القاضی کې دی. د قاضی د آدابو نه دا ده چې په مجلس القضا کې به داسې اسباب نه اختیاري چې سبب د تهمت ولګي او یا بدګماني په د باندې راشي او یا د یو فریق سره دا نرمي کوي او د بل فریق سره سختی کوي، یا یو طرف ته ګوري بل طرف ته نه ګوري، او یا د یو فریق سره کلام خفیتن کوي. نو د دې ټولو امورو نه به دا ځان ساتي. همدغه رنګ خندا، خوندي، مزاح دا به هم نه کوي. لکه دا په ماده 1798 1898 ماده کې د شرح المجلی جلد دویم صفحه نمبر 809 په دې کې دا ذکر کوي. اوږده ماده ده. یجب علی القاضی ان لا يعمل اعمالا تسبب التهمة وسوء الظن كقبوله دخول أحد الطرفين إلى بيته والاختلاء مع أحدهما في مجلس الحكم والإشارة لأحدهما باليد، پټي پټي اشاره کول په لاس سره او بالعين یا په سترګو سره او بالرأس یا په سر سره، او التکلم مع أحدهما یا خبر د یو دواړو سره کلاما خفيا پټي، او تکلمه مع احدهما بلسان چې د یو فریق څخه خبرې کې او بل پې نه پوهېږي، لا یفهمه الاخر دا به هم نه کوي. علی السویه به ټولو سره برابروالی به کې. او مجمع الانهر کتاب القضا کې هم ذکر کړي وکذا لا یضحک الیه ولا یمزح معه ولا يتلطف به ولا يلقنه حجته. دلیل به متنه خای تلقین به متد حجت او د دلیل نه کوي د یو فریق سره. دا ټول اسباب د تهمت دي، د دې نه به ځان ساتي. ځکه په دې سره کسر القلب د هغه بل خصم د هغه زړه سره ماتېږي، کما فی مجمع الانهر کتاب القضا. او بل دا د تیز آواز به هم نه کوي، اوازونه ولا يرفع صوته ولا يقوم وغیره وغیره. نو د دې نه به ډېر ځان به ساتي. او قاضي صاحب په دې باندې مامور دی، قاضي چې دا به عدل بین الخصمین لکه همدغه شرح المجله ماده 1999 کې دا ذکر کوي القاضي مامور بالعدل بین الخصمین، په مابین د دواړو خصمین. او دا به پوره رعایت په ساتي د عدل، مساوات فی المعاملات، په هر څه کې به دا انصاف او مساوات به کوي. که دا فریقین طرفین کېنوي دا به برابر به کېنوي مخې ته چې اواز د ده ورته اورېدلی کېږي. داسې نه چې یو نږدې بل لرې. نظر هم چې کوي نو دواړو ته به یو شان ته کوي. خطاب هم چې کوي یو ته یو نو هغه شان ته به بیا بل ته کوي. چې یو خپل خبره پوره کړي نو بیا به دا بل فریق نه به تپوس وکوي. نو دا آداب د قاضي څه ذکر شو، څه به بیا ذکر کوي. وصلی الله